صحابی راغی یا رسول الله جنت ته تلل غواړم څنګه لاړ شم څه طریقې کار اختیار کړم کنه دا ژبې داسې ونیوله زور یې ورکړ صحابه وایي دومره زور یې ورکړو کنه چې دې سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې او صحابه ته وایي واملک علیک لسانک د ژبې حفاظت کوئ ګوره که تاسو د ژبې حفاظت ونه کړو که نه بدو راغی ښه د عربو باندې چې د الله نبي ته وایي ای الاسلام افضل اسلام څه شی دی د الله نبي فرمایي ګوره الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ویده اسلام دا دی چې ستا د ژبې نه ستا د لاس نه به بل مسلمان ته تکلیف نه وي د سرم په ځمکه لانجه ده د سرم نه لګي د سرم رشته داري خرابه شوې ده دا ماما دی بیکاره دی دا تره دی بیکاره دی نو ته به مرګ دپاره تیاری پسې ټیم کې ښې ته به خپل الله پسې ټیم کې رضا کې څه شوې هغه زنانه چې خاوند به کار له ووتو که نه او دی به اودس وکړه او 2 رکعته مونځ به وکړو بیا به په مصله باندې ناسته وه او دعا به یې کوله یا الله زما خاوند له د حلالو رزق ورکه حرامونه یې وساته زنانه به ډوډۍ پخولې ښه دا یو ځای ته راجمع کېږي که نه په دې تنور کې اور واچوي یو ځای ته راجمع کېږي دغه شان به راجمع کېدې که نه او بیا یوې زنانه بلې ته ویل وایي خورې ډوډۍ مې هم پخې کړې که نه او 3 سپارې تلاوت مې هم وکړ او قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله مور مدرسې ته ولېږه 14 سپارې په یو ورځ باندې خپل استاذ ته واورولې وایي استاذ محترم 15 سبحان الذي اسرا بعبده دا 15 سپاره راته شروع کا غور ته ویل بچیا دا 14 دي چیرته یادې کړي دا خو ډېرې ښکلې ویلې دي که نه هغه ورته استاذ محترم دا 14 مې مور ته یادې وې مور نه مې زده کړي دي تا ورته غټ سکرین لګولی دی غټ موبایل دی ورله په لاس کې ورکړی دی که نه تا خو د خپله لاسه دی برباد کړی دی تا خو د خپله لاسه دی د ګناهونو په دلدل کې وردننه کړی دی که نه بیا راشي او ناسي جاړې چې زما بچی زما ادب نه کوي زما احترام نه کوي تا په هغه قرآن ویلی دی تا پاغه د الله د نبی زندگی ویلې ده موږ ته د خپل پیغمبر یو خبره نه ده زده موږ ته د مانځه الفاظ نه دي زده موږ ته د خپل قرآن تلفظ نه دی زده موږ د خپل دین نه ناواقفه او کله چې دین نه خبر شي که نه بیا به هغه معاشرې کومه معاشره چې رب العالمین صحابو ته ورکړې وه اشداء علی الکفار رحماء بینهم سیماهم فی وجوههم من اثر السجود بیا به په چهرو کې د سجدو اثرات په نظر راځي ښه بیا به جړاګانې او بیا به الله سره تعلق او د هغې جړاګانو په بدله کې به رب العالمین د رحم فیصلې رالیږي ان شاء الله